په دلی کې ما په سن 82 کې د هندوانو د پارلیمنت د یو ممبر نه تاسو کو چې تاسو د غفار خان ولی دومره تابعداري کوي. هغه هندو ما ته وی چې مولانا صاحب مونږ د غفار خان تابعداري په یو نیت کوو چې نن چې 90 کروڑ دنیا په هندستان حکومت کوي او مونږ آزاد ملک یو، نو په دې ملک په آزادۍ کې د مغه سړی دی چې 15 کاله جیل پکې او د پیرنګیانو د دې ملک نه په وته کې د دم ډیر لوی لاس. نو مونږ په دې قدر کوو چې دا نن کوم حکومت مونږ ته ملاو دی دا د برک په دې نیت قد. پاکستان کې مسلم لیگ وایي چې مونږ خو د سدرۃ المنتهى نه راکوشوي او صاحبہ اوس لوی مسلم لیگ چې د جنیجو دی او دلته هم صدران او لال کورتای جوړی کړی دي. دا ملک مونږ آزاد کړي، دا ملک د دیوبند علماء آزاد کړي، دا ملک شیخ الهند آزاد کړي، دا ملک مولانا حسین احمد مدنی آزاد کړي، دا ملک مولانا ابوالکلام آزاد کړي، دا ملک مفتی کفایت الله آزاد کړي، دا ملک مولانا حبیب الرحمن آزاد، دا ملک مسلم لیگ آزاد کړي. مسلم لیگ خو د پیرنګیانو مرګریو، پیرنګیان چې تل دشمنانو له ملک ورنکو دوستانو له ور. تاسو خیال راغی ورشي اسیر مالټا بیا او زرګل پسخاکوټ کې 110-115 سال عمر کې اوسم پروت د شیخ الهند درې سپایانو چې د دیوبند نبا کوم حکم جاری کړه. یو د ترمزو اجي صاحب